نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تر هر څه لومړی درون او قدرمن مشر محترم بورا زمانی صاحب تاسو ته او محترم رسا صاحب ته خپل سلامونه او لیدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم او بیا تاسو ته د لوی افغانستان د تلویزیون د بنیاد کې خودونکو او د نورو فرهنګي کارونو او د هغه خدماتونو چې تاسو د خپل قوم او د خپل ملت او ژبې لپاره کړي مبارکي وایم او په دې ټولو برخو کې د تاسو د لا بریا هیله کوم او د تاسو د ښه صحت سره د اوږد عمر دعا کوم. ما چې کوم آیات تاسو په حضور کې او د لیدونکو او اوریدونکو په حضور کې تلاوت ک دا الله جل جلاله فرمایي چې هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دي تاسو خپل قوم تاسو خپل ملت تاسو خپل خاوره دا د ظالم د ظلم نه آزاد کړي او دا د الله د قهر نه بچ کړي دا د الله وینا ده او الله په همدغه باندې تاکید کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما وای چې تاسو د مظلوم کومک کوي او د ظالم کومک کوي. نو صحابه پوښتنه وکړه چې د ظالم څنګه کومک کوو؟ نو هغه ول ظالم لاس ونیسه چې نور خلک مو وژنه، د ظالم لاس ونیسه چې نور خلک مو قتل مو بنديان کوه، د ظالم لاس ونیسه چې نور خلک ژوندۍ مو ورکوه. ځکه موږ او تاسو عیني شاهدان استو چې د پنجاب ریاست د پاکستان د جوړېدلو څخه په صلحاو زره بلوچان د خپل مبارزې او د خپل بلوچستان د جوړولو په خاطر باندې ژوندۍ تریتم کړی دي چې ترننه پوری په دې باندې په صلحاو مظاهری شوې دي او د نړۍ په ټول باندې په دې باندې حاکمه ده او په دې باندې خبره ده چې د پاکستان ریاست څه غواړي. همدارنګه لکه د پښتنو لپاره پاکستان څه غواړي او هدف یې څه دی. د تاسو موږ او تاسو عیني شاهدان اسو په خصوصا په دې 15 کلونو کې چې پاکستان په خپل شیطانی قوت په لوی افغانستان کې څومره استعمال ک او د نړۍ په ګوټ کې خپل تروریستي اعمال سرته ورسول. نو دا د نړۍ څخه د هیڅ څخه پټ نه دي. دا چې نن ځنې نړیوال مملکتونه یا ځنې نړیوال دولتونه په دې باندې حقیقت باندې سترګې پټي اوس هغه وخت راغلی دی چې اوس د سترګو پټولو وخت نه دی. نو اوس موږ خصوصا پښتانه په پاکستان کې دا باید د بلوچستان د ازادۍ څخه عبرت واخلي او ترڅو په خپلو کې سره متحد شي. هغه پښتانه چې په مختلفو نمونو باندې په مختلفو فکرونو باندې روان دي باید ټول متفق شي، خصوصا د پاکستان TTP او د پاکستان PTM او نور قوم پرسته ګوندونه او اسلام پرسته ګوندونه. ځکه دا په مسلمانانو هم فرض ده چې د پاکستان کې کوم نظام باید حاکم شي او په پښتنو او بلوچانو او په ټول باندې دا فرض ده چې دغه ظالم او حکمران دغه ظالم دولت څخه څنګه خپل ملت او خپل قوم ته نجات ورکړي. نو دا د الله حکم هم دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حکم هم دی او د اسلام ټول ارکان په دې باندې گواه دي چې بلوچان څومره مبارزه کړې ده او نن الحمدلله دغه مبارزې رنګ راوړو. نو زه هم د میریار بلوچ ته او ټول بلوچ قوم پرسته ګوندونو ته د دغه عظیم فتح او د دغه یو لوی اعلان او د مبارکي ورته وایم. اولاد یو کې چې د بلوچستان د جوړېدو سره سره نړیوال هم په دې باندې پوښي چې نور د پنجاب حکومت هیڅ چاته د ملونو نه دی په نړۍ کې چاته د ملونو وړ نه دی. لکه چې هغوی غوښتنې دي چې موږ ته د صلح ساتي ځواکونه ریشي بلوچستان ته، دا بالکل د هغوی حق دی او نړیوال باید په دې باندې غور او فکر وکړي. او همدارنګه د هند سره د هند نه موږ دا هیله کوو چې واقعا خپل لویي په دې ثابته کړي چې د مظلوم کومک وکړي، مظلوم سره په خوا کې ودرېږي تر څو دغه ظالم بدبخته پنجاب څخه ورته نجات ورکړي. نو بیا هم
که په دې باندې موږ هر څومره خبرې وکړو دا کمی دي، دا په هر مسلمان باندې، په هر پښتون باندې، په هر بلوچي باندې او په هر انسان باندې دا فرض دي چې موږ د بلوچانو ملاتړ وکړو او د هغوی ازادي، د هغوی ازادۍ ته لا قوت او طاقت موږ ورته ورکړو. نړۍ باندې ډاکټر صاحب څه ملګرو ته ډاکټر صاحب معرفي وکړو. ملګرو ډاکټر صاحب چې دی په کوپنهاګن کې ژوند کوي، اولته یو د جماعت چې دی د افغانانو جماعت د هغې کې ډېرې هلې ځلې کړې وي. هغه جماعت چې و هغه د دوی د په هلو ځلو جوړ شو. په ډېر فرهنګي کارونو کې هم ډاکټر صاحب همیشه برخه اخیستلې ده. هلته په مسجد کې امام هم دی، همیشه د افغانانو سره د په ښادۍ په غم په دې ټولو کې ورسره منډه تړله کوي، همیشه ورسره ودرېږي، همیشه د افغانانو په خدمت کې دی. بس الله دې ډاکټر صاحب ته ډېر ژوند ورکړي. د پاکستان په خلاف باندې په لاریونونو کې ډاکټر صاحب همیشه موږ سره په دغه لاریونونو کې که موږ یو کني دا خپله په کوپنهاګن کې اوسېږي، همیشه په هغه لاریونونو کې ګډون کړی دی او همیشه سرلارې د دې کارونه. نو ډاکټر صاحب انشاءالله تعالی موږ سره راځي او خپله ډاکټر صاحب خو چې دی په دین کې خپله هم ډېر پوهاوی لري، ډاکټر هم دی او په دین کې هم ډېر پوهاوی لري. نو انشاءالله تعالی دا به د دیني لحاظه هم د بلوچانو دغه مظلوم ملت چې دی او دوی باندې دا کوم ظلمونه کیږي د دوی لپاره به غږ پورته کونه کې به زموږ سره همیشه د دې غږ یو ځای او انشاءالله تعالی په راتلونکي پروګرامونو کې به ډاکټر صاحب موږ سره په نورو ډېرو مسلو کې او سیاسي مسلو کې، اسلامي او دیني مسلو کې به دا موږ سره په دې پروګرام کې ګډون کوي، خپل نظر به د کتونکو سره شریکوي.